أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. دغه سوره بقره کې الف لام میم حروف مقطعات کی تاسو ته بحث شوه ذلك الكتاب لا ريب فيه لیکن د خبرې شی وی ته ذالک دا اسم اشاره بعید د پاره دی اور حال دا چې دغه کتاب خو زمونږه مخې ته پروت دی د خو قریب دی نو هاذا پکارو نو هغه جواب درته شیو صدقه بعد رتبی په منزله د بعد مکانی ګرځول شوی دی یعنی دغه کتاب دغه قران مجید مرتبه ډیره لوی دی ډیره اوچته دی د ځمکه او اسمان فرق دی نو دغه بعد رتبی د په منزله د بعد مکانی ګرځول شوی دی اور مثال د تدرکړیو لکه یو استاد او یو شاګرد هغه بخپل کې ولاړ وي خدا دې چې مکان په اعتبار سره خو هغه قریب دي خدا دې مرتبه په اعتبار سره خو هغه ډیر فرق دی ورکی کنه ها لکه ګوره دی ول مثال دغه چټی څه وشي کنه عبدالمالک مولوی مونږ استاد دی هغه مو سره په موټر سایکل کین نو تاسو ګورو بالکل ټچ وی کنه یو ځای باندې ناستو خداغه مکان په اعتبار سره قریب اور بیا رتبه په اعتبار سره خصمه او اسمان فرق دي خصمه او اسمان خود څه کوي زمونږ خپل عقیده او نظریه دا دي کنه چال تاغه اوم اسمان نه دي او دلته اوم ازمکه دومره فرق دي یا بدینم زیات او یقینا به زیات نو دا بود رتبی په منزله د بود مکنی وګرځي او د څه د واجنه ګرځيږي عظمت شان د واجنه څه قران مجید دومره عظیم کتاب ذالک کتاب لا ریب فی لا ریب فی کې ته یلی شی څه دغه لا لنفی الجنس دی څه کله لا لنفی الجنس دی نو دا سلب د ماهیت کوي ښا سلب د افراد نه کوي سلب د ماهیت کوي نو څه کله سلب د ماهیت کوي هغه اعتراض د فشولو صدقه اعتراض واردیږي چیرې قران مجید دغه ځکه لا ریب فی اور التکی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا نو التکی خو افراد ولا ثبوت دی او د دې کې څه نفي دی سلب دی هغه ماهیت ولا دی چیرې ماهیت شک نفي دی شک ورکه نشتا نو شک کون کی نفي خو قران مجید نه دی کړی شک کون کی خو ورکه شتا دی پوښوي اور بل دادی څه قران مجید دا یی کنه لا ریب فی یعنی دا محل د ریب نه دی محل د شک نه دی دی کې شک نشتا نور اوس خو یو سړی دی هغه ورکه شک کوي دا د هغه فرق دی دا هغه بیماری دی چې هغه ورکه شک کوي لکه ګوره هغه د پر مثال چینی خواګه دی کنه چینی خو ترخانه شي کیدل کنه چینی خو وی خواګه او څه کله اوس یو سړی دی هغه بیمار دی ها څه کله ته هغه ته چینی ورکه هغه یې چیرې د څه ترخا ونه دی څه پیکا دی نو دغه قصور د چینی دی خدغه د خلی دی هغه د خلی نقصان دی نو اندرنګ دغه قران مجید کې هیڅ شک نشته دا با کمال کتاب دی کمالی کتاب دی او څنګه شک کون کې دي کې شک کوي هغه کې فرق دی هغه زونو کې مرض دی نفاق دی دی وجنه شک کوي لا ریب فی او یا دغه لا نه دی څه کله لا نه شي نو په معنا ده لا ترتاب لا ریب فی ای لا ترتاب هدن للمتقین دغه قران مجید هدایت ته متقیانو د پاره هدایت معنا راهنمایی یعنی دغه کتاب راهنمایی دی متقیانو د پاره او د دې کې یو سوال دا دی چې دغه هدن د خو مصدر دی نو دغه مصدر په الکتاب باندې د دې ولا حمل نه صحیح کیږي هدن دا مصدر دی په الکتاب باندې چې دغه کتاب دا هدن د حمل نه صحیح کیږي نو جواب دا دی چې دغه حمل دا مبالغتن شوی دی او د دې ولا مثال تاسو نه خو بار بار اوریدل دی زید عدل صحیح شو نو دغه حمل د عدل په زید باندې مبالغتن شوی دی چې زید عدل هی دی نو اندرنګ دغه کتاب هدایت هی دی یعنی دغه کتاب یو آیت د ځان ته هدایت دی
د هدایت ول سرچشمه ده صحیح شواله یو آیت هدایت سرچشمه ده نو دی وجنا د هدن د حمل وشولو په کتاب باندې صحیح شواله اور بل دا چې دغه هدن دا مصدر دی مصدر دا کله مبنی للفاعل وی اور مبنی للمفعول نو دغه د کې دا مبنی للفاعل دی ای هادینا للمتقین صحیح اور بل د دې کې یو اشکال دار چی څګوره هدایت تقوا دی اور تقوا هدایت دی د سینه دی هدایت تقوا دی او تقوا هدایت یو شی دی کنه نو دا څه شو چې دا هدایت ته متقیانو د پاره هدایت او تقوا کې څه فرق نشته نو هغه جواب داده کم جواب تاسو ته سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم کې شوی وکنه هغه معنا مونږ څنګه کړي وثبتنا علی صراط المستقیم داومنا علی صراط المستقیم نو اومقه جواب د دې کې وکا هدن دا په معنا مضبوطول شي چې دغه کتاب دا مضبوطون کې دی په هدایت باندې للمتقین متقیانو لپاره نو بیا به افاده د دې خبرې وکي چې یو سړی هغه هدایت باندې مستقیم نشي پاتې کېدلی ترڅو پورې چې هغه تعلق قرآن مجید سره جوړاو نه وي صحیح شو سوره پورې هغه چې قرآن مجید نه راهنمایي نه اخلي کنه هغه په هدایت باندې مستقلا نشي پاتې کېدلی هغه گمراه کېدلی شي او زر گمراه کېدلی شي صحیح شو هغه مثال ومن الناس من يعبد الله على حرف بعضی خلک چې هغه په کیناري باندې ولاړ وي نو چا سره د قرآن مجید رڼا نه وي نو هغه په کیناري باندې ولاړ وي لغوندي وسوسې سره لغوندي شکوک او شبهات سره هغه گمراهي کې ورځیدل شي نو قرآن مجید د هدایت باندې استقامت د لپاره مضبوط پاتې کېدلو د لپاره د ضروري اور بل د یو اشکال داده صددي کې فرمایي چې دغه کتاب د هدایت متقیانو د لپاره یره دا خو د قرآن مجید څخه کمال نشو چې متقیانو د لپاره هدایت دی کمال د قرآن مجید خو به الو صدا تمام انسانیت د لپاره هدایت وي متقیانو د لپاره هدایت د څه شي شو بلکې کمال خدا او څو کافرانو د لپاره د هدایت وي مسلمانان خاصي په هدایت باندې دي کنه هغه خاصي منون کړي نو کافرانو د لپاره هدایت وي الب مونږه منلی و نو هغه جواب داده څګوره قرآن مجید یو بل آیت کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس تمام انسانیت د لپاره هدایت دی دغه قرآن مجید اصل هدایت تمام انسانیت د لپاره دی خود دې د متقیانو ول تخصیص څه شوی دی د ځکه چې مستفیدین من القرآن هغه متقیان دي قرآن نه نفع اوچتون کی قرآن نه هدایت اخستون کی هغه متقیان دي نو دی وجه نه دلته کې متقین ول تخصیص شوی دی د دې ول مثال د سیده ګوره لکوي چې نور روته په بنا خلکو باندې نور روختل پسترګورو باندې نو ولې د غزمکی باندې نبینا خلق نه دی موجود نبینا خلکو باندې د نور نه دی راختل په نبینا باندې د نور ولا شواګانی نه ورځيږي د نور ولا رڼا ور باندې نه پریوزي خو څه د سیي چې د نور روخت بنا خلکو د پاره په بنا خلکو باندې د زکیي چې د نور رڼا نه نفع اخستون کی هغه بنا خلق دي نابینا خلق ندي نو تخصیص متقین دی وجه نشوي الذين يؤمنون بالغيب ګوره اوس الله تعالی نه مونږه سوال وکړو اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی زمونږه دعا قبول کړله چې خذو هذا الكتاب واخلو دغه کتاب تاسو صراط مستقیم پکارو دا څمړه غټه خبره خو نه دی واخلو دغه کتاب مده تدرکو صراط مستقیم دا کتاب دی کتاب الله ذالک الكتاب لا ريب فيه نو اوس مخکې الله تعالی یې سماده الصراط مستقیم وخدلا خدل خزما کارو خدا دې چې د بغیر د مهنت نه نکېږي د لپاره مهنت کولو ضرورت دی هغه مهنت څه شي چې دغه صفات په خپل ځان کې راولي صحیح نو اول صفت الذين يؤمنون بالغيب دغه متقیان چې دغه کتاب هغه د لپاره هدایت دی صراط مستقیم دی الذين هغه خلق دي یؤمنون ته هغه ایمان ستي بالغیب په غیب باندې حاجی یؤمنون بالغیب یؤمنون دغه مشتق دي د امننا ماخوذ دي د امننا امن یعنی یو شی محفوظ ول د امن دي نو اوس ایمان څخه امن نه ماخوذ دي کنه نو دا ځکه دي کې وجه ده چې ګوره سړی ایمان راوړي یؤمنون بالغیب په غیب باندې نو څه کم شی باندې ته ایمان راوړو کم شی تصدیق تا وکړلو
نو هغه شی تخپل انکار نه خپل تکذیب نه محفوظ کړل. لکه ګوره مونږه ایمان دی په غیب باندې، غیب کې څه شي دی؟ جنت دی. جنت باندې مونږه ایمان دی. دغه جنت مونږه خپل انکار نه خپل تکذیب نه محفوظ کړلو کنه. خپل انکار نه جنت ته امن ورکو خبر نکو، جهنم ته خپل انکار نه امن ورکو خبر نکو. اندرنګي ملائکه باندې مونږه ایمان دی، ملائکه ته امن ورکو کنه. نو یؤمنون بالغیب څه امن نه دا مشتق دی. صحیح شو؟ او یؤمنون بالغیب، بالغیب غیب چاته یی؟ ما غاب عن النظر، ما غاب عن الحواس، یعنی هغه شی زونه دي چې هغه نظر نه غایب وي، تا ته په نظر باندې نه رسي. او دا هغه شی زونه دي ما غاب عن الحواس چې حواسونه هغه غایب وي، تی حواس سره نشي معلومه وله. حواس یعنی عقل سره نشي معلومه وله، اندرنګي سترګو سره نشي معلومه وله، غوګونو سره نشي معلومه وله، څکلو سره نشي معلومه وله، اندرنګي لمس بالیت سره نشي معلومه وله. بس دا څه شي دي؟ د مغیبات دي، د غیب شي زونه دي. یؤمنون بالغیب بل دي کې هر څه رچی څه هغه د الله ولا ذات دی. الله ولا ذات مونږه عقل سره معلومه ولا شو نشو معلومه ولا هغه خو د دلایل دي، بهر دلایل دي. صحیح دي؟ خو نور مونږه الله تعالی ذات خو کتل نشو کنه، بسترګو باندې نظر ته نه رچی. اندرنګي بدن مو ور سره نه ټچ کیږي چې بدن مو ولګي دا د الله ولا ذات دی. اندرنګي ملائکه دي، اندرنګي جنت دی، جهنم دی، د ټول مغیبات دي د مونږه حواس او عقل سره معلومه وله نشو. نو یؤمنون بالغیب، دو ایمان ستي بالغیب په غیب باندې. اوس دغه یؤمنون حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای چې ایمان یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے. او خوب یا ولے مولی سے ابن مکہ وکنا قلم رواخل شبه دلی کا کنه خوب بنا کہے خاجی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے. ایمان دا د منلو نامه ده، د پیژندلو نامه نه ده. اندې وجنا چې د پیژندلو نامه وي اهل کتاب به ټول ایمان کې داخل وکنه، هغه به ټول مؤمنان وکنه. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. پیغمبر علیہ السلام خو پیژندلو چې دا برحق پیغمبر دی، خو منلو نه چې کله منلو نه نو مؤمنان نو. صحیح شو؟ یؤمنون بالغیب. حاجی اوس ایمان کې یو بحث دی، دغه بحث تاسو ته شرح العقائد کې به هم راشي. خدا دې چې عذاب قبر د بعد دی، اوس غالبا دغه عذاب قبر پورې پړويږي، هغه نه مخکې نه پړويږي، حالانکه هغه نه مخکې ډیر ضروری ابحاث دي، خاص کر دغه ایمان ولا بحث دی ورکی او نور عقاید دي. نو به هر حال دغه ایمان کې مختصر د یو څو اقوال یاد ساتو. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نيز باندې ایمان دا د تصدیق قلبی نامه ده فقط. ایمان دا د تصدیق قلبی نامه ده فقط، اور اقرار باللسان دا ایمان د پر شرط ته خو شطر تواسره جزء نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې ایمان دا د تصدیق قلبی نه ماده فقط، اقرار باللسان دا ایمان د پر شرط ته خو شطر نه ده، جزء نه ده. حتی کې چې ایمان نه سلب کیږي پس سلب کی دو د اقرار سره، ایمان دا نه سلب کیږي پس سلب کی دو د اقرار سره. قرآن آیت دی کنه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. تلفظ په کفر باندې وشو کنه، خو دې باندې چې جبر کړل شي وي او زړی مطمئن وي په ایمان باندې. اوس اقرار باللسان خو لاړو کنه، چې دې کله تلفظ په کفر کلمې باندې وکړو، اقرار خو لاړو، خدا دې ایمانی سلب نه دي شوی. صحیح شو؟ فقهاو مذهب دا دی، هغه یې چې ترتب د احکامو د په ظاهر باندې دی، ترتب د احکامو په ظاهر باندې دی، په باطن باندې نه دی. ګوره تاسو به دا ټکي اوریدلې وی کنه امیانو نه هم چې شرع ظاهر تکسي، شرع ظاهر تکسي، نو ترتب د احکامو د په ظاهر باندې دی. لکه څنګه ګوره منافق مرشي، منافق هغه جنازه به کیدل شي خنه، هغه ته غسل ورکول شي خنه، هغه به قبر کې دفن کول شي. صحیح شو؟ ځکه شرع ظاهر تکسي، ترتب د احکامو په ظاهر باندې دی، نور باطینی معاملې الله ته دی. نو فقها یې سترتب د احکامو په ظاهر باندې دی، باطن باندې نه دی. نو لہذا اقرار باللسان دا د ایمان ول جز دی.
اقرار باللسان دا د ایمان ولا جز دی او جمهور هغه ټول دغه فقها سره شامل دي ښا جمهور حضرات هغه ټول دغه فقها په لارې باندې روان دي خو بیا دا یی کنا صدقه اقرار باللسان د دسي جز د ایمان دی دسي جز د ایمان دی سدې په سلب کې دو سره ایمان نه سلب کیږي دې په سلب کې دو سره ایمان کنه چې جز وی جز ختم شي خو بیا خو تاسو منطق یې لري کنه انسان حقیقت حیوان ناطق دی ناطق ونه ختم کی انسان شتا حیوان ونه ختم کی بیا انسان پتی کېدل شي خدا دې عزت دسي جز دی سدې په سلب کې دو سره ایمان نه سلب کیږي ښا نو فقها او څه مذهب شو ترتب د احکامو په ظاهر باندې دي نه په باطن باندې نو اقرار د ایمان ولا جز دی تمام جمهور حضرات دغه فقها او په لارې باندې روان دي صحیح شو نو هغه پنځ باندې د ایمان ولا تعریف څه شو چې ایمان عبارت ته تصدیق قلبی اور اقرار باللسان نه او بیا موږ ته ویلو چې اقرار باللسان د دسي جز دی چې د په سلب کې دو سره ایمان سلب کیږي نه حاجی دریم مذهب دی کنه دریم مذهب هغه یې چې دغه ایمان دا دی تصدیق بالجنان اقرار باللسان اور عمل بالارکان تصدیق بالجنان یعنی د تصدیق قلبی اقرار باللسان اور عمل بالارکان دا درې دي اوس ګوره ایمان چاته یې زړه تصدیق اقرار باللسان اور عمل بالارکان درې اجزا د ایمان دي ښا خو دې کې بیا زمونږ کم محدثین حضرات کنا امام بخاری رحمت الله علیه و غیره هغه په نسبت باندې دغه عمل بالارکان دا ایمان د پر جز دی خو جز تحسینی دی ایمان د پر جز دی خو جز تحسینی دی یعنی دغه عمل په پری خودو سره د ایمان نه اوزي عمل په پری خودو سره د ایمان نه اوزي ولی هغه یې چې د جز تحسینی دی اور معتزله اور خوارج په نسبت باندې د جز ترکیبی دی معتزله او خوارج په نسبت باندې د جز ترکیبی دی یعنی هغه په نسبت باندې د عمل په ترک سره یعنی ترک د عمل نفی د عمل دا مستلزم دی عمل د نفی د ایمان ته نفی د ایمان ته ترک د عمل دا مستلزم دی نفی د ایمان ته یعنی کله عمل د پریک دول خوارج اور معتزله چې د ایمان نه خارج شو ایمان نه اوته او دلیل پیش کوي پیغمبر علیه السلام حدیث دی من ترک الصلاه فقد کفر چې چا مونږ پریک دول نو هغه څه شو کافر شو اندرنګ نور نصوص څه هغه کې هغه نسبت د ایمان هغه اعمال طرف ته شی وی کنه نو هغه ټول هغه د پر دلایل دي چې عمل د پریک دول نو بس ایمان نه اوته به دي کې معتزله او خوارج معتزله د یی کنه سکله یو سړی کبیره ګناه وکړه صحیح شو کبیره ګناه د وکه خو نیک عمل د پریک دول اور عمل بالارکان دی دغه ایمان نو هغه یی چې مرتکب د کبیره د ایمان نه اوتل اوس ایمان نه اوتل خو کفر کې داخل نه دی ښا یعنی خارج من الایمان دی خود داخل فی الكفر نه دی بلکې هغه یی چې دا یوې منزله بین المنزلتین کې دی ایمان اور کفر کې یو بل منزله دی دا اوس هغه کې ولاړ دی اور خوارج دا یی څنګه بل منزله نشته دی کفر او ایمان په منځ کې څکه کله دا خارج عن الایمان دی نو داخل فی الكفر دی خارج عن الایمان دی نو داخله فی الكفر دی نو دا معتزله او خوارج منځ کې یو اختلاف خاجی بل یو مذهب دی ورکه کنا هغه د کرامیه ولا څه شي کرامیه دا یی کنا چې دغه ایمان دا اقرار باللسان دی یعنی ایمان دا عبارت دی اقرار نه ایمان دا عبارت څه شي نه اقرار نه تصدیق قلبی نشته ورکی او ځان د پر دلیل څه پیش کړي من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې اول لا اله الا الله هغه جنت ته داخل شو او بیا استدلال څنګه طریقې سره پیش کړي چې ګوره جنت کی داخله دا موقوفه دی په ایمان باندې ښا کرامیت چې ایمان دا عبارت ته اقرار نه صحیح شو دلیل څه پیش کړي من قال لا اله الا الله دخل الجنه
طریقه د استدلال څنګه دی هغه یې چې ګوره جنت ته داخله دا موقوفه دی په ایمان باندې دا موقوفه دی په ایمان باندې ځکه چې ایمان د نوی نو جنت ته داخلي دل شي نو هغه یې چې کله چې ایمان باندې موقوفه دی نو بس دغه کلمه لا اله الا الله ویل اقرار بس دا ایمان شو کنه پیغمبر علیه السلام فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه صحیح ولا خاجي اوس یو بل وړه غونې خبره سمو امام صاحب رحمت الله علیه څولو چې دا فقط تصدیق قلبی نه عبارت دی نو مو امام صاحب پنځ باندې ایمان دا یو بسیط شی دی صحیح شو دا څه شی دی یو بسیط شی دی ښه بسیط مرکب نه دی څکله دا بسیط دی کنه نو دا تجزی نه قبلې یعنی د کی جز نشي جوړول ځکه یو بسیط شی دی یو نقطه دی بسیطه دی نو دا خو تجزی نه قبلې کنه نو لہذا امام سے پنځ باندې ایمان دا زیادت اور نقصان هم نه قبلې ایمان کی زیادت اور نقصان نه رسی یا بوي یا بنوي پوښوي یا ایمان شتا اور یا نشتا خدا نشتا چې ایمان زیات دی اور ایمان کم دی دا ورکی نشتا صحیح شو تبلیغیان یې کنه چې ایمان زیات ایمان کم دی نو دا نه دی خو هغه توجید څه کولای شو محدثین حضرات هم هغه یې چې ایمان یعنی هغه خو ایمان مرکب غني کنه ها بعضو پنځ باندې تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اور بعضو پنځ باندې تصدیق قلبی اقرار باللسان عمل بالارکان اور محدثین سی عمل بالارکان دا جزء تحسینی دی وښوي نو محدثین حضرات یې چې ایمان کې نقصان اور زیادت راتلل شي صحیح شو او بیا هغه دلایل څه پیش کړي لکه فزادهم ایمانا فزادهم ایمان وزدناهم هدى درمونکم آیتونه مبارکات دي څنګه کې زیادت ایمان راغله نو دی ولا به زمونږ احناف ورته جواب څه کوي زمونږ حنفیان حضرات جواب ورته دا کوي چې ګوره ایمان دا خو یو بسیط شی دی یو نقطه بسیطه دی دا خو تجزی نه قبلې څه کله تجزی نه قبلې نو بیا نقصان زیادت ورکې چرته نه راغلی صحیح شو دا خو یو د زړه یو فعل دی نقطه دی یو تصدیق قلبی ته بزړه کې د ایمان وي دا بس دا خو زیادت نقصان نه قبلې چې قران مجید کې کم زیادت او نقصان نسبت ایمان طرف ته شوی دا په اعتبار د ثمرات شوی دی دا په اعتبار د ثمرات شوی لکه یو ونوي کنه هغه میوه ډیره وي یو ونوي هغه میوه نوي خو شي په خبره نو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه قائم کوي دوی منځونه ګوره منځره پر چرته هم ټکه راغله هغه اقامت راغله ښا تاسو په قران مجید کې ونګورو چې صلی الصلاه رغلوي یا یصلون الصلاه رغلوي یا افعل فعل الصلاه رغلوي بلکې څه شی رسی اقامت اقاموا الصلاه اقيموا الصلاه يقيمون الصلاه نو اقامت څه شی ته یې نیک او درول ته یې ښا نو افاده د خبرې کوي چې صرف منځ کول نه دي صرف منځ ادا کول نه دي دغه منځ نیک او درول دي دغه منځ نیک او درول دي او نیک او درول هغه څه شي سره کیږي چې ته منځ کې د فرائض واجباتو سننو مستحباتو خیال وسته اور دغه منځ بیا په جمع سره ادا کې نو دا منځ کو درول اداء الصلاه بالجماعه مع سننها ومستحباتها دغه منځ ته ادا کې جامع سره د سننو اور مستحباتو د منځ اقامت ته منځ کو درول ويقيمون الصلاه الصلاه کې دغه الف لام یعنی دا معرف باللام دی کنه نو الصلاه المحمديه دینه کوم مراد دی الف لام عهدی دی معرف باللام راغله معهود منځ څنګه زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلم او دې لپاره دلیل څه شه دی دلیل دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایل کنه چې صلوا کما رایتمونی وصلی تاسو دسی منځ کو لکه څنګه چې تاسو ما ګورو زمونږ کو یقیمون الصلاه الصلاه نه کوم مراد شو صلات محمدی صلی الله علیه وسلم ومما رزقناهم اور بازه د هغه مالنا رزقناهم زمونږه در ورکړې دي دوی ته ينفقون دوی خرج کوي ومما بازه د هغه مالنا دغه من د تبعیض د پاره دی نو د دې کې الله تعالی یو حکم بیان کړي ګور الله تعالی د ټول مال خرج کولو مطالبه نه دی کړی اور صفت متقیان ولې نه دی بیان کړي چې متقیان صفت دی چې ټول مال خرج کی چې ټول مال خرج کی ته کانګال کینی خالی لاس کینی به خلکو نه سوال کوي نه بلکې بعضی مال خرج کا اوس خطه دا وی
س ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه ټول مال خرج کړو نو دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تقوا وا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مرتبه ته چوک رسیدله نشي او د دې خبر دغه آیت مبارکانه معلومیږي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مرتبه انبیاء کرام د بعد اول افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ځکه ابو بکر دې مرتبه ته نشي رسیدله کنه وی الله تعالی حکم کړو کنه ټول مال خرج کړو ټول مال خرج کول ځکه حکم نه دی کړی ته څوک چې ابو بکر رضی الله مرتبه ته راسي ټول مال خرج کړي ابو بکر رضی الله په دیوال باندې لاس وهل کنه چې یو شی واستنه هم پاتې نشي صحیح شو او عمر رضی الله تعالی عنہ چې نیم مال خرج کو نو امت دی وخدله چې و مما رزقناهم ينفقون معنا مطلب څه شی دی چې بعضی مال خرج کړه بعضی مال خپل ځان لپاره پرېږ دا وته سبا افسوس نه کوي سبا لاس نه سولې سبا هغه شانتي ارمان نه کوي چې ماته چایلو ته سنگر تراشه چې ویني رنگ د نغلات ها خبر خو موریدلې دی کنه ها سیره وینه زیړه وی خسراوي هغه زمينه خسراوي زمانه خو زیړه ها بیا به دغه شانتي حاله نوی ټول مال ما خرج کړه بلکې بعضی خرج کړه ومما رزقناهم وددی کې رزقناهم رزق چاته یې رزق بعضی خو یې ته صرف دغه مال ته رزق یې او بعضی یې نه ما يحتاج الیه الانسان هر هغه چیز څه هغه ته انسان محتاج وي بس هغه رزق دی صحیح شو او د ځان ته یو مسله دی څه آیا حرام مال دا رزق ته او کا رزق نه دی حرام مال دا رزق ته او کا رزق نه دی بعضی یې څنګه حرام مال دا رزق نه دی خو صحیح کول دا دی چې حرام مال دا هم رزق دی اوس دغه مال ته حلت او حرمت سره سي کنه دا خارج نه رسي دا خپل د دې ذاتی صفت نه دی صدا شی حرام دی دا حلال دی اوس دغه پړګې دی کنه دغه پړګې دا اوس حلال دی که حرام دا د دې ذاتی وصف نه دی بلکې کچرته دغه پړګې خمه چانه پټ کړی وي نو دا به څه شي دی حرام دی او که په خپل پیسو ما خستلې وي نو بیا دا حلال دی کنه صحیح شو ایڅغه چا یو اغوا کو مخکې باغ وکریان ډیری کې دی کنه نو یو کسي اغوا کو مالاو سغلو اغوا کولته ورته یې د امام صاحب ته کری صاحب ته ورته چې د پسمندګانو نمبر دراکا چې وته ټلیفون وکړو پیسې ورنه وړو هغه ورته چې ما خو پسمندګان نشته چا نه پیسې وړو او دې څنګه نشته او زه خو د جمعات امامو نو ما پیسې بچانه غواړم ما خو 2000 روپۍ تنخواه ده یا 1000 روپۍ تنخواه ده بس ټیکاله دغه درته کوي نو ما پیسې به تاسو چانه غواړم اته دې کې یو د ورته یې ایصالکه بعد ما غواړو زمونږ دغه مسجد کې امام نشته دا به د مسجد کې امام صحیح شو نو دې کې بل ورته ویلو اور پسې اوره مونږ نه کوم چې څوره پورې دغه مسالې معلومات منوي کړي چې حرام مالا پسې مونږ کېږي خنه کېږي ځکه دا مالا اوس حرام شو مو اغوا کړی کنه نو ګوره یو شی په ذات کې حلت او حرمت نه وي دا خارج نه راځي صحیح شو چې یاره د شی حلال دی او کا حرام دی نو بهرحال مال هغه حلال وي او کا حرام وي دې باندې اطلاق ته رزق دا کېدل شي صحیح شو ومما رزقناهم ينفقون اور بعضی دې څه دغه ما څه دی کنه من خو تبعیض پر دې ما دا عام دی نو دینه صرف مال نه دی مراد بلکې دینه انسان هر استعداد مراد دی هر استعداد څه هغه د انسان عقل وی هغه د انسان پوهه وی انسان علم وی هر یو چیز ونه مراد دی بس ته دا خرج کوا الله تعالی ته علم درکړي علم خرج کوا ځان سره ستما د دې نشر اشاعت کوا اندرنګ الله تعالی ته عقل درکړي عقل خرج کوا الله تعالی ته بدني طاقت درکړي دغه بدني طاقت خرج کا خلکو امداد وکا الله ته مال درکړي د مال خرج کوا مما رزقناهم ينفقون اوس یو انفاق ته یو اسراف ته انفاق څه شي ته انفاق یې صرف المال فی سبیل الله صرف المال فی سبیل الله اور اسراف یہی صرف المال فی سبیل الشیطان نو معلومه دا شو چې الله په لار کې 15 ارب روپی خرج کول دا اسراف نه دی الله په لار کې 1 کروڑ روپی خرج کول دا اسراف نه دی او د شیطان په لار کې 1 روپی خرج کول دا څه دی اسراف دی کوشش په خبره ومما رزقناهم ينفقون والذین اور هغه کسان یؤمنون چې هغه ایمان ساتي بما په هغه وحی باندې بما معنا به څه کو قران نه خاصرف
بلکې هغه وحي څه هغه وحي آمده مطلوع غیر مطلوع ځکه صرف قران معنا وکي نو په قران باندې خو به ایمان شي نو بیا وحي غیر مطلوع سره څه شي کوي نو موږ خو ایمان په وحي مطلوع غیر مطلوع دواړو باندې دی کنه صحیح شو منکرین حدیث خو نه یو کنه والذین اور هغه کسان یؤمنون ذو ایمان ستي بما په هغه وحي باندې څه مطلوع او که غیر مطلوع انزل الیک څه نازل کړل شوی دی تا ته وما اور هغه وحي دینه به هم مراد هغه وحي کی ځکه اوس خدیره ته کتابونه مراد کی کنه نو ګوره بعضی انبیاء ته صرف کتابونه درون څلورو انبیاء ته ملاو نبی علیہ السلام عیسی داوود اور موسی علیہ السلام اور اندرنګ صحیفه چند پیغمبرانو ته ملاو د ډیر پیغمبران دي هغه ته خو صرف وحي راغلی و کتابونه خو ته نه ورغلی نو ما سو وحي معنا کې نو د تمام انبیاء کرام وحي څنګه چاهي صحیفه وي چاهي اندسي وحي و چاهي هغه کتابونه ټول باندې ایمان راوځي من قبلک من بعدک نه دي فرمایلی خاص صرف من قبلک نو دینا زمونږ علما مسلمانان د استدلال کوي څه بعد کای څه ندي فرمایلی معلومه دا شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعد بل نبی نشتا صحیح شو څه بل نبی و نو من بعد کا به فرمایلیو لکه څنګه تورات کې انجیل کې زبور کې هغه نه د دې وعده خستل شي وا سبات کې پیغمبر سره چې تاسو ور باندې ایمان راوړو صحیح شو وبالآخرته هم یوقنون واخرت باندې خاص دوی یقین کوي دغه دینه کدیانیانو یو باطل یو غلط استدلال کړی دی هغه یې چې آخرته د صفت رسالت دی د صفت نبوت دی ومونږ ورته یو چې قرآن مجید یو ځای کې ته مونږ ته وخیا چې آخرت د چرته صفت نبوت رغلوي چرته صفت رسالت رغلوي نو مونږ به در سره ومنو صحیح شو حالانکه آخرت یو ځای کې هم د نبوت او د رسالت صفت نه دی رغلې دغه صفت د قیامت ورسی ولده دا د دار ولده او د دار صفت اخرت رغله وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان ندين مراد قیامت دی دا د رسالت او د نبوت صفت نه دی وبالاخره هم يوقنون اي وبالدار الاخره دا ورسوله کو چې قدیانیانو بزړه باندې تاندره پریږي وبالدار الاخره هم یوقنون خاص دوی یقین کوونکي دي خادم مولوی صاحب او د دې کې یو نقطه زرزر چې دغه ګوره ټولو کې سیږي یؤمنون جمله فعلیه دي کنه یقیمون ينفقون يؤمنون بما انزل او به یوقنون جمله فعلیه د څه د لپاره چې تجدد د لپاره حدوث د لپاره تجدد نو دې کې نقطه ده اشارات دې طرف ته ده چې ایمان بالغیب خ اقامت الصلاه وی خ انفاق وی ایمان بالوحی وی ایمان په آخرت باندې وی یقین دا یو ځلی مراد نه دی ښا په یو ځلی سره کار نه کیږي چې ته یو ځلی انفاق ته وکړو ذمہ د خلاص یو ځلی مونږ د وکړو ذمہ خلاص یو ځلی ایمان بالغیب اقرار د وکړو ذمہ خلاص نه دا به تر مرګ ساته پورې تانه مطلوب او مقصود دی ښا دي کې تجدد دی جمله فعلیه دی تجدد بار بار تانه دا مطالبات چې تبدا برقرار ساتي تبدا اقرار کوي بار بار مونږ به بار بار کوي انفاق به بار بار کوي صحیح شو ایمان بالوحی اقرار به بار بار کوي اخرت باندې یقین لرلو اقرار به ته بار بار کوي خوشي په خبره اور بل مولوی سے ومما يؤمنون بالغیب دي کې يهوديانو باندې رد وشو سر ځان سره نوٹ کو دي کې يهوديانو باندې رد وشو ځکه يهوديانو څه ویلو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة مونږ ته باندې ایمان نه وروړو تر دې چې مونږ الله تعالی مخه مخوبو نو مخه مخکتل د بالغیب شو اندرنګ یقیمون الصلاه دي کې رد وشو مشرکانو باندې ځکه مشرکانو خو نه کول کنه و مما رزقناهم ينفقون دي کې رد وشو په يهوديانو باندې ځکه يهوديانو چیلو ان الله فقير نحن اغنياء مونږ ولي خرج کو الله ولي فقير شو خاطر والذين يؤمنون بما انزل دي کې رد شو په يهوديانو باندې ځکه يهوديانو چیلو نؤمن بما انزل الينا نؤمن بما انزل الينا ويكفرون بما وراءه ابو علاوه کفر کول کنه مونږ ورته چې نه مونږ په خپل پیغمبر وحی باندې ایمان او سابقه پیغمبرانو وحی باندې ایمان وبالاخره هم یوقنون د کې رد شو په مشرکین مکه باندې ځکه چې هغه اخرت نه انکار کوي یوقنون یقین ته یی نو یقین د پدری قسمه باندې دي درې مرتبه دي ورکی یو د علم الیقین یو د عین الیقین او یو د حق الیقین علم الیقین دته یی چې تا ته چو خبره وکي هغه سره ته یقین حاصل شي
عین الیقین دیتا یی چې ته پسترګو باندې یو شی وګوري یقین درته حاصل شي اور حق الیقین دیتا یی چې ته عملی طور باندې هغه تا سره وشي یعنی پریکټیکل. او د دې مثال د سیدې لکه ګورا اوس اور دې اور متعلق تا ما خبر درکو چې مولوی صاحب دغه اور نه دی دا سوځول کوي ښا تا ومنله دا علم الیقین دی. اندرنګي الته کې اور بال دی تا وکتو چې یاره دغه زید دغه اور ته داخل شو یا اور کې پریوتو اور اوی سوځول نو تا عین الیقین حاصل شو. اندرنګي الله دا ورنه بچ ساته چې کله دغه اور کې تخپل پریوزي اور اوس وزیدلې نو دا حق الیقین دی. صحیح شولا لکه اندرنګي ګوره اوس ګرمي موسم دی اوس یره دغه پیپسی نه دی دا څه ګرمي موسم کې وسخه ډیره مزه کوي ها نو دا اوس علم الیقین دی. اور الته کې ته ګوره چې زید بوتل کولو کړه دی اوس خي نو بس دا عین الیقین ته حاصل شو چې ډیر په خوند ورته لاګیا دی. اور اندرنګ بیا څه کله تخپل لونه غیرات وکولاړلې بوتل د واخستو کولاو د کو ودس خلو نو ګرمي د تلګه خاتمه کا نو دا حق الیقین دی ښا نو دا درې مرتبه دي وبالآخرة هم یوقنون.